Hello Ji, Assalamu alaikum. My name is Ijaz Ali. I am from Swat, student of biotechnology, final semester in the University of Malakand. The next vlog د پاره ما څه سوچ نه کړی خو ستاسو سره یو امپورټنت خبر شیر کوم. Quarantine days دی quarantine وای څه ما د خپل پته نشته. Wait. Quarantine is a restriction on the movement of people and goods which is intended to prevent the spread of disease and pest. زدر ته مړه کوارنټاین څه ته وایي؟ کوارنټاین یو داسې پیریډ دی چې په یو ځای کې بیماري په ډېره تیزۍ باندې خورېږي او تو ځان او بل ملګری د هغې بیمارۍ نه بچ کړې نو تو به کوشش کې چې د کور نه بغیر د ډېر امپورټنټ کار نه آوټساید نه اوسي. دې ته کوارنټاین وایي. اوس سیکنډ خبر دا ده چې ستاسو به داسې فرینډ لازمي چې هغه به ډاکټري ګورنمنټ هاسپیټل کې وي یا به پرایویټ هاسپیټل کې تاسو ته چې کله هم څه بیماري راشي اول تاسو د هغه نه تپوس کوئ ځکه هغه ته پته وي هغه ته د دې بیمارۍ په باره کې انفارمیشن وي هغه سټډي کړي. نو زما فرینډ ډاکټر جوهر علي په سیدو ټیچینګ هاسپیټل کارډیالوجي ډپارټمنټ کې دی. کرنټ سچویشن کې زه د هغه نه د دې وایرس په باره کې انفارمیشن اخلم او هغه زه ستاسو سره شیر کوم او امید لرم چې تاسو ته به د دې ویډیوز نه څه نه څه فایده در رسي. نې ټاپک د دې ولاګ چې دی what to do in these days. First, exercise زموږ د باډي لپاره ډیر زیات امپورټنټ دی. که تاسو ته لګي چې یو منټ ډیر زر تیریږي نو پلانک پوزیشنز د یو منټ دپاره وکئ. تاسو ته به اندازه ولګي چې یو منټ څونه دا ستاسو دپاره نن چیلنج دی. دویم پوډکاسټ ریډینګ بکس. زه زیاتر په موبایل باندې بکس ریډ کوم. که تاسو ته په پی ډي اف فارمیټ کې بکس پکاري تاسو ما ته میل کولی شئ زه درته میل کوم. سکل امپروومنټ دا ستاسو سره کم سکل یې په هغې کې تاسو امپروومنټ راوستی شئ په دې ورځو کې دا ورځې ستاسو سره دي. ایډیټینګ کې نور امپروومنټ کوم او ټرانزیشن زده کوم کلر ګریډینټ ټیکسټ انیمیشنز ایکسیټرا. 4 سټډي ایټ هوم. آنلاین کلاسونه لګي نن سبا زموږ خو آنلاین کلاسونه لګي آنلاین کلاسونه ګزاره کوي ښه دي خو پنځم چې دی هغه داسې کار دی چې هغه یوازې زونه هغه ټول کوي. انسټاګرام سنیپ چیټ ټویټر یوټیوب ټیک ټاک فیسبوک ټول. تاسو څه کوئ؟